السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل میموري تر 100 جی بي پورې سیو کړئ. مطلب که ستاسو په موبایل کې میموري چې وي کم سټوریج چې وي هغه کم وي او تاسو هغې سیوا کول غواړئ نو ویډیو وګورئ پوره تر اخره پورې ویډیو سکپ کوئ مو. خو دې نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن فیچر څه دی؟ مطلب په دې کې تاسو دا کولی شئ چې خپل موبایل کم سټوریج چې دی کومه میموري چې ده هغه د میموري کارت په شکل کې سیوا کړئ. مطلب دې کې که تاسو کوم فایلز کیدئ نو هغه به دا هغه وخته پورې پراته وي چې تر څو پورې تاسو خپله هغې نه نه وي ډیلیټ کړي د هغه وخته پورې به پکې ستاسو عکسونه ستاسو ویډیوګانې یا ستاسو نور څه ډاکومنټس څه چې وي پرسنل ډیټا هر څه چې وي هغه پکې تاسو ایښودلی شئ هغه پکې پراته وي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ. ټیک ده دا به ستاسو نه سمپلي یو لاګین غواړي. تاسو به څه وکئ دې له به هغه لاګین چې دی هغه به ورله ورکئ. هغه به ورله څنګه ورکئ؟ هغه به ورله تاسو داسې وکئ چې مثال په طور د فیسبوک د اړخه یا د ګوګل کم دغه چې دی ګوګل ستاسو کم پلی سټور کې چې کم اکاونټ وي هغه اکاونټ به پکې څه کوئ انټر کړئ. ټیک ده دې کې چې کله تاسو دغه اکاونټ انټر کړئ نو دا به تاسو له مخکې لاړی شي. ټیک ده کله چې دا مخکې لاړو تاسو سره اپلیکیشن به سټارټ شي. کله چې اپلیکیشن سټارټ شي دلته تاسو له دا اپشن راکړی دی. ټیک ده په دې کې اوس ته څه کولی شي اپلوډینګ په دې کې اوس ته خپل فوټوز چې دي خپل عکسونه دا کولی شي اولنی تاسو د دې ځای نه خپل عکسونه چې دي هغه ټول دې ته اپلوډ کړئ نو دې کې به هغه بالکل محفوظ پراته وي. مطلب 100 جی بي فایلز په دې کې تاسو څه کولی شئ اپلوډ کولی شئ او 100 جی بي تاسو هیڅ کله هم نشئ ډکولی. مطلب که د موبایل له میمورۍ مسله وي د سټوریج مسله وي میموري کمه وي او یا سټوریج تاسو سره کم وي نو هغه تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ سیوا کولی شئ. او دلته دا تاسو کتلی شئ دا ما یو جیمیل ورکړی دی په دې کې چې دی ما سره 100 جی بي چې دا هغه ما سره اوس دې کې سټوریج دی. مطلب ما سره دې کې خپله میموري ده او 0 جی بي چې د هغه دی نه ما استعمال مطلب 0 جی بي ته ما استعمال کړی. مطلب ما پکې لا څه نه دی اپلوډ کړي. اوس اپلوډ کولی پکې څنګه شي دلته تاسو له اپشن راکړی دی اولنی دی فوټوز مطلب عکسونه ویډیو یا ډاکومنټس یا میوزیک تاسو به دې اپلوډ باندې څه وکړئ کلیک وکړئ او د دې ځای نه اپلوډ فایل باندې تاسو څه کوئ فایل به تاسو سلیکټ کړئ. دا زما سره خپل موبایل میموري ده دا ما سره اس ټي کارت دی مطلب میموري کارت دی. نو زه مثال په طور د دې نه اوس یو سیز چې دی هغه څه کول غواړم هغه ته مثال په طور دې ته اپلوډ کول غواړم او په دې کې ایښودل غواړم نو دلته نه به زه څه وکړم یو سیز به سلیکټ کړم مثال په طور دا ما سلیکټ کړو دا ایډ شو. ټیک ده دا دلته وګورئ تاسو اپلوډینګ ما سره شروع دی. مطلب دا 2 جی بي فایل چې دی هغه دې ته اپلوډ کیږي. بالکل ریل خبره ده سره د پروف مې درته وښیله چې د دې په ذریعه تاسو خپل موبایل میموري چې دا هغه 100% پورې سیوا کړئ 100 جی بي پورې سیوا کړئ. ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن انشاءالله امید لرم چې خوښ شوی به هم د ټولو که خوښ شوی وي نو لایک کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره شیر کړئ د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.